پارک ته راغلی یم که زنګوګان نشته، چمن نشته، چوکیګاه نشته که پکې راغلي مستي شیان پکې. کابل ښاریان وایي چې په دغه ښار کې په حکومتي کچه مناسب تفریح ځایونه او پارکونه نشته. د دوی په خبره په پلازمینه کابل کې ډیری دولتي پارکونه وران شوي او ځینې بیا د کثافاتو او په نشهیي موادو د روږدو کسانو پر استوګنځایونو بدل شوي دي. د پارکونو وضعیت فعلا خراب دی. ډیری ځوانان چې له کاره ستړي شي یا د مطالعې په خاطر دلته راځي، خو په دولتي پارکونو کې هیڅ داسې امکانات نشته چې موږ د ځان راحت احساس کړو. از مکتب آمدم اینجا بر پارک کل چیز. له مکتبه دلته پارک ته راغلم، خو په پارک کې هر څه خراب دي. د ناستې لپاره ځای، شین چمن او د تفریح لپاره زانګوګانې هیڅ هم نشته. د میرویس میدان دغه دولتي پارک ته د ښار له مختلفو سیمو راغلي خلک وایي چې په پارک کې بې نظمي، د چمن، چوکۍ، آرام فضا او ورته نورو امکاناتو نشتون هغه ستونزې دي چې دوی مطالعه او له ملګرو سره صحیح تفریح نشي کولی. دلته زه د درس لپاره راغلی وم، کله چې په پارک ته داخل شولم نو خلک مې ولیدل، په پارک کې چوکۍ نه وې، چمن نه و، ډېر شیان خراب وو. نو هېڅ داسې زړه مې ونه غوښتل چې زه په پارک کې درس ووایم او یا کوم ساتیرای وکم. د کابل کې دولتي پارکونو وضعیت داسې زیاتره بند دي. د زه راغلم د چوکۍ نشته دي، ځای د سپورټریانو هغې چمن نشته، ټول خرابه دی. کابل ښاریان له حکومت غواړي چې د دولتي پارکونو بیا رغونه او ساتنه دې وکړي. دوی دغه راز زیاتوي چې د اقتصادي مشکلاتو له امله نشي کولی چې شخصي پارکونو ته لاړ شي. نو دوی له حکومته غواړي څو په ځینو سیمو کې نوي تفریحي مرکزونه او پارکونه جوړ کړي. نو ځکه باید دغه امارات اسلامي نه دغه ښاروالي نه زموږ هیله دا ده چې پارکونه منظم کړي. ولې چوکۍ پیدا کړي چې زما محصلین راځي نو چې په دې لمدم ځکه ناست دي نو هغه نه په چوکۍ کښېني، خپل لوست ولیکي، دا به ښه وي. بلخوا د پارکونو مسؤلین بیا په پارک کې د بې نظمۍ، د آرام فضا نشتون، په پارکونو کې د کثافاتو رامنځته کېدو اصلي لامل ښاریان بولي. د دوی په خبره چې خلک د ښار په پاک ساتلو او ښاري فرهنګ په دودولو کې ونډه نه اخلي. نو دغه څه د دې لامل شوي چې دولتي پارکونه بې خونده شي. والا بعضې خلک دي ډېره بې نظمي کوي، د پارک ساتنه نه کوي. یعنی داسې خلک دي ګوره چې ګرځي کتابونه ورسره وي، محصلین وي، راځي دلته یو شی خوري په چمن کې لکوي، هندوانه خوري په چمن کې لکوي. ګرځه چې راځم یا ورته وایم یا دلیل را سره وایي یا غالمغال کوي. نو وژموږ تاسو به د خپل وطن بل خپل وطن آباد. د کابل ښاروالۍ د مسؤلینو په خبره چې د یو ځانګړي پروګرام لخوا د پارکونو د ساتنې او پاملرنې په موخه یو ټیم رامنځته کړی ترڅو له پارکونو وخت په وخت لیدنه او ساتنه وکړي او هیچا ته به اجازه ورنکړي چې پارکونو ته دې زیان ورسوي. د دوی په خبره چې کابل ښاروالۍ پلان لري څو د ښار د مختلفو برخو پارکونه بیرته فعال او ګټې اخیستنې ته چمتو کړي. لکه څنګه چې موږ تاسو هیوادوال په پوهیږئ، کابل ښاروالۍ په کابل ښار کې تقریبا 140 پارکونه لري چې د دغو پارکونو حفظ و مراقبت د زرغونتیا ساتلې په کابل ښاروالۍ باندې اړه لري او موږ په دې برخه کې قوي اقدامات لرو او د ټولو پارکونو څخه د یو برنامې د رویه د یو پروګرام د رویه نظارت کیږي او په این حال کې د دغو دروازې، نیالونه او څه شیان چې پکې موجود دي د هغو څخه ساتنه کیږي. د یادونې وړ ده چې په پلازمینه کابل کې شاوخوا 140 واړه او لوی پارکونه شته، خو له دې جملې ډیری خراب او ځینې بیا د خلکو پر مخ تړل شوي دي. عبدالله حیدرزی، CMG کابل.